بیا د علم او عرفان بالخصوص مونږ د ښکلي نسبت او زمونږ د دې علم د سالار یو ښه نمونه فضیلت الشیخ په خپل زحمتونو او تکلیفونو د خپل هیوادوالو او د خپل مینوالو ته یو داسې ډالۍ کړې چې تر څو یوازې دا نه چې افغانستان ولس دې ته افتخار وکړي بلکې امید دی د نړۍ مسلمانان او د هر هیوادونو علما ترې انشاءالله العزیز خپل علمي هغه تنده پرې خړو به کې الغرض درته معلومیږي المیزان والصراط به زده کوي نو دا چې د هغې افتتاح هم کېږي رابولم او دا شعر وایم وایي شاعر وایي که زورې طالبي څڼو کې نه وی انډیواله که زورې طالبي څڼو کې نه وی انډیواله تلوارې نه ټوټې ورته جرګې ونه کولې که زورې طالبي څڼو کې نه وی انډیواله تلوارې نه ټوټې ورته جرګې ونه کولې او چې داسې د په مفته دا نظام وی د منلو صاحبه مونږ دا شل کاله جګړې ولې کولې بلک تاخیر یو بیا ورځم دا تقریر سلطه ته او د ختم دپاره رابولم د امت ستر عالم د ملت لوی مربي د هېواد د سطحه مطرح شخصیت د علم د ډګر نومیالی کس د دې ښکلي نسبت د بهیر اتل وزیرة الشیخ مفتي ابو عمار عبدالحق صاحب دامت برکاتهم العالیه وخرامین او ادب علماء الکرام ترفع د امام بخاري رحمت الله علیه کتاب ختم خپلو شاګردانو ته په خپل علمي ډول سره وکړي الشیخ مفتي ابو عمار حفظه الله او نارې نعرې تکبیر نعرې تکبیر فضیلة الشیخ حفظه الله دا دو شعرونه د حضرت شیخ صاحب مبارک ته ډالۍ وي وایي ستا د عشق په جنون سوځم بې انکاره ستا د عشق په جنون سوځم بې انکاره